اشک جون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان پمی پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی کاش کی جون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان پمی پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی ارمان په مدینه کې اوسېدلې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. څه وخت به دا انسانان ولاړېږي چې یو څوک اقامت شروع کړي خلک ناست چې نو څه وخت به ولاړېږي چې دا د لمانځه شروع ته یو پلت تر ټولو مخکې الفتا بتوفیق الله تعالی په دغه باب کې ګرد حدیثونه رانقل کړي چې ټول حدیثونه به رانقل کړل وروسته به درک تر معلوم شي چې موږ څه کوو. کان بلال یؤذن اذا دحزت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة. دا مسلم دی رقم دا حدیث 406 ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت بلال صاحب اقامت نه وای تر وخت چې محمد رسول الله د کور راوتل د وجیده سره بیا د اقامت شروع کاوه. دوهم عن ابي هريره ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي عليه الصلاه والسلام مقامه. دا وای صفونه برابر یادله طالبانو ته ګودا او اقامت د رسول الله د راتګ د پاره کړي چې نبی عليه الصلاه والسلام برک براتی دلته بار ټول شابو خپل سفر کړی وو مخکې د دې چې رسول الله پر معراج کې نه وای د دې صفونه ټول پر کړو ته ګوري خو مخکې ولاس دا څو وخت لازم مخکې دا مخکې لا خلک خپل صفونه مسلم دا غره قوم د حدیث دی 415 دریم بیا دا به اثري اغداد یقول دولا وقيمت الصلاه فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقامت به شروع سمج به ولار سولو ما خبر ته غواړم سي بالا به موږ صفونه سره برابر کړبخ کې تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي. دا مسلم شریف هغه رقم 415 ما خبر ته غواړم سي دا ماجستي بل ته ګوري دا یڅو هغه يروي سبب دريس لرم دا بقتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني شلمز قائم چې تشمو لاله تر سوچ ما ویلي الته دا اول حدیث د دوه حدیث ته ګوري هغه اول حدیث کې دا راوته چې رسول الله راوته د اقامت شروع په دوه حدیث کې دا راوته چې د رسول الله د فرق قائم دی او چې رسول الله به مستر رسېدي مستر مخه صفونه برابر کړو دا معنی چې رسول الله نور راوتلی لا به اقامت شروع او دی به تر مخه ولاړو. دا بل حدیث دا راغی چې د خدای رسول چې ما ونه ویني ما ولاړ شي دا مسلم رقم د حدیث 403 او دا هغه رقم په شرح ذوالقعدې کې راغلی او دا عبد الله بن ابي اوفاس روایت دی چې دغه به وویله طالبانو چې حضرت بلال صاحب دا وویله چې قد قامت الصلاه دغه ځای به وویله بیا طالبانو په دغه الفاظ ته ګوري نو پر دغه ځای باندې بیا به هغه خلکو الله اکبر نه ویله بیا به څوک کېدل بیا به خلک ولاړېدل. اوس د طالبانو دا خو حدیثونه رااله پر هر تقدیر رااله چې رااله اوس د امام شافعي رحمت الله علیه وای د مذهبو دا دوه خبر د مذهبو امام شافعي صاحب وای چې امامت چې اقامت ټول ختم سو بر د خلک ولاس. مالک صاحب وای پاول کې د شروع به ولاړ شي. احمد صاحب وای پر قد قامت صلات ولاړ شي
چې زما خبر ته ګوري شافعي صاحب وایي چې ټول اقامت خلاصي بیا دي خلک ولاړېږي مالک صاحب وایي پر چا دي ولاړېږي ما چې شروع راشي احمد صاحب پر قد قامتي صلات د امام صاحب په مذهب کې دوه قول راغلي دي مبتدی کول دار چې پر هیل فلا دي ولاړېږي پر چا ولاړېږي پر هیل سلام راغلي پر هیل فلام اصح مبتدی کول کوم دي چې پر هیل فلا دي ولاړېږي ته اوس راځي لیکن د امام صاحب په مذهب کې وصلو تفصیل ته ګوري تفصیل ته طالبانو ګره د الفاظ ځکه په پای کې مونږ امام صاحب مبارک وایي د امام د درالو سره دی خالي یا به د شارج یا به د مخ راځي یا په میرا کې ناشته دا د شاه پراته کې د بل صورت به حساب دی انا به د معلومه سي ما خبر ته غواړم سي په میرا په د پاول سب کې چې دا څه به د تر سره یو دی امام وردوان ته ناسي کله مخ ته خواراتی چې ما ښکارش ټول سپونه مولاړي هغه د سونه پر دغه عمل کو چې دی ورته ولاړ کله شاده خواراتی ارسب چې راتی هغه سپور سره ولاړي دا دوا او کناستو دا به ترغه سړي څوک نه ولاړي ګرد چې ولاړي پرایل سلام ولاړي پر چا ولاړي دغه پرایل پلا پر چا ولاړي پرایل پلا ما په خبره باندې پوس کله تاسو په خدای ته خو په دې الفاظ باندې سر خلاص کې خدای لیکن دا خطوري د تراله پر څنګه رقم ته زموږ د مذهب دا اگر سو ګوره کده تناس یا په سب کې 4 وخت ولاړ دا زوایم یا د مختار جلد اول 345 ستارخانه جلد اول 308 مجمع الانهور یو سلو اتلس بیا حقانیت دوم جلد 398 او رحمانیه هغه جلد اول 308 او فقه اسلامی واجل تو جلد اول 414 فتاوی لکنویه 209 اختیار شپیتمه مراقی الفلا جلد اول 320 هندیه جلد اول و 50 او باری رایک 511 جلد اول سراجیه 50 دا آخری خبری طالبان واوري دا خود در تلال لیکن په اتفاق دا سب ډیر ضروری دی بعضو سنت موقت بلې بعضو واجب زموږ د امام صاحب په مذهب کې تعدیل ده هغه د دې صفوفو په بعض ځای کې واجب راغلی په بعض ځای کې سنت موقت شیخ الاسلام دلته تصریح په واجب کړی تصریح په واجب کڅم په نور ځای کې هغه تصریح په سنت موقت شوی ده خدای رضی دوه په بيت کې چداري فرق نشته برار تقدیر چیز ضروری دی نو چې ضروری دی طالبانو دغه الفاظ د کوي نو د صفوفو وسنه درته وایم د علماو په اتفاق کله اقامت د خلاصو او د تعلیمي په مابین کې فصل ډیر راشي مکروه نو که چیر خلق پر فلا ولاړ شي یا تر اقامت ورسته ولاړ شي نو بیا سړی سپونه برابرۍ څوک اخلي هغه وخت اخلي د بغلازو په دې الفاظ خبره زده کوي هغه وخت اخلي چې وخت یې اخیستی نو د صفو د برابرۍ لپاره چې اول د بره ولاړ شي په اول سر کې لا ولاړې ګنجایز ده په اول سر کې چې لا ولاړې ګنجایز ده که په دغه نیت ودرېږي دا خو پرواګه سره نه کوي دا چې نه لکه بریالویان بیا دا وایي چې حتی که چې را ولاړ شي ولاړ وي لاک شي دي که ولاړ وي لاک شي دي تر څو چې هغه دغه اقامت ختم شوي دي تر هغه وخته نه ولاړ شي دا غلط دی ځکه تعامل د شابو هم راواخلي حضرت علی کرم الله وجهه تر هغه وخت پرې نیت ته تړي مخامخ ورته ولاړو تر څو چې دوی تسبیح برابر کړي نه وي حضرت عمر صاحب تر هغه وخت پرې نه په لرګي په شان بیا برابر وي تعالی په خلاص د دې ټول خبرو څخه دا معلومه سوله چې خامخا تسبیح څوک ته ډېر ضروري ده چې ډېر ضروري ده نو که سړی اول ورته ولاړ شي دا پروا نه کوي چې تسبیح د چاو کې د سپو پازمو ډول ته خبره یا خپل خدای اختلاف په فرایض په دې شان کې نه دی افضل چې څو وخت ورته ولاړېږي خو که تر مخه ولاړ شي په دغه نیت ولاړ شي چې هغه سپو برابر کم دغه طریقه افضل ده سر مخلاصو کمنوسو په خلاص دغه طالبانو دا چیر سپی هم او دا عمدة القاری په صدرم جلد 215 کم په طلباری په دوم جلد 116 کم په ذل قدر په جلد اول 299 کم او بیا درته وایم مختصر اختلاف العلماء په جلد اول هغه 119 کم نام الباری هغه طالبانو په دریم جلد 410 کې هم ما په خبره مثال خلاصو کومنوس دغه الفاظ واوري دغه ټول سره وصلو د صفوفو د دې طریقې ان شاء الله ګر معلومه سو کله سید صفوفو سمې کې وزد چلان کتابونه را نقل کی بازي وای د شابو په اول سر کې به دی په اول سر کې ولاړول چې صفونه برابر کې لیکن په ورسته کې بار داخلو غا شابو برکات خود څه نو 4 ورځې متلبیه ته ضرورت لري
ریاضي عمل نه کوه لکه زموږ دا زباني خلک چې به سلام زده کړي دا بله ورځ بیا ورته وایي د دې بیا یېروي نو مانه چې دوی د سپو سره عادت شول خپله یې برابروه مانه که پر الفلا ولاړ شوي وایي که پلار چې ولاړ شوي بیا نو بیا هغه ولاړه بیا په هغه وخت کې صحیح کېدل دوی خپل سپونه برابرولی شو خو مقصود دا دی د سپو برابري ده چې په هر وخت کې سړی کولی شي په هغه وخت کې وکړي خو زموږ د مذهب طریقه چې هغه ده هغه افضلیت طریقه پکښې ده خو که سړی په دغه نیت ولاړ سپو په مخکې برابر کړم دا پروا نه کوي بلکې افضل دی والله سبحانه اعلم